نه کار کې د جوړې سره کار کوي وکړو یو میاشت کې چې کار نه دی شوی په امریکا کې یا په لندن کې دا ځای قوانین او نور پارټي چې چیرته ده او دغسې شیان کار نه دی شوی په امریکا کې یا په لندن کې دا ځای قوانین چې دغه برنامه تنظیم کړې وه صدیق الله صدیقي یم نو تقریبا د ما د راتګ دلته آلمان ته څه کم 2 کاله کېږي او واقعا په دې 2 کالو کې چې زه راغلی یم آلمان ته ما دا رقم برنامه نه وه لیدلې یا هم دې رقم موضوع سره نه وو مخامخ سوي نو د اول ځل لپاره راغللو ډېره ښه تېره شوله او ډاکټر صاحب د خیر اوسي ډېر ښه په اخلاص باندې ټول مسایل لکه له هغه نه چې را شروع سولو په اول په د بند په ښار کې هغه مهم ځایونه چې کوم وو د هغو په باره کې معلومات هغه کړل شریک کړل موږ سره په څنګ د هغې کې له هغه نه راوتلي دې خواته راغلو نو د هغه پخوانی کوم بندرګاه چې وه د آلمان د هغه په باره کې معلومات او بیا له هغه نه راوتلي دې خواته د هغه پخوانی ریاست جمهوري ماڼۍ چې وه هلته به چې رئیس جمهور هلته استوګنه به یې کوله د لنډې او د اوږدې مودې لپاره هغې په باره کې موږ سره معلومات شریک کړل بیا راغلو دې خواته د پارلمان په ودانۍ په باره کې هلته هم معلومات اسره کړل چې تر دې مخکې ما رښتیا چې وایم دا رقم معلومات نه درلودل او دا زما لپاره ډېر مهم و نو وروسته تر هغې پورې دلته د مشرانو جرګې په باره کې معلومات شریک کړل چې واقعا یوه ښه تجربه وه او ډېر څه مې زده کړل او زه فکر کوم که آینده کې هغه وي نو طبعا معلومات به مې کافي او د دې په باره کې به زه کولی شم چې نورو دوستانو که څوک پوښتنه کوي یا هم څه معلومات غواړي نو زه کولی شم د بندې ښار د اهمیت په باره کې او په څنګ د هغې کې هغه تاریخي ماڼۍ یا هغه تاریخي ځایونه چې دلته شتون لري د هغه په باره کې دوی سره معلومات شریک کړم او دا فکر کوم دا ټول د ډاکټر صاحب او دغه د ټیم د پوره همکارۍ د وجې نه دا ترسره شوه مننه ترې کوم مختلفو علتونو خاطر او د امروز په خاطر هم چې دښمنان هلته هغه نشیران لکه په افغانستان کې چې د مقدار د تاریخي دیوال نه فکر کوم چې تاسو وینئ چې د آلمان بیرق یا یو خاص بیرق پورته وي دا په دې معنا ده چې رئیس جمهور همدلته دی د ظاهرشاه د وخت تاسو عکسونه یا فلم کې هغې د هغې هم څو بیرق و هغه به چې په ارګ کې به یا یو ځای کې به دا و هغه شاهي بیرق به پورته و مقصد دا دی چې شاه یا رئیس جمهور برحاله دی او دلې دی دلته هم همغه پرنسیپ شته دی اوس هم کله کله چې د آلمان جمهور رئیس راځي دلته رئیسي په دې نږدې سیمه کې بیا دلته یې فعاله دفتر شته دی په کال کې یو 2-3 وارې داسې تګ د اوفنې تورن ورته وایي یعنې د خلاصو دروازو ورځ د پرانیستو دروازو بیا کولی شي سړی هلته په سلهاوو خلک ورځي